وچکالۍ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې زرګونه کسان ښار ته په کډه کولو اړ کړل، خو وروستیو اورښتونو د بې ځای سوو کډوالو هیلې راټوکولې او بیرته به خپلو سیمو ته ځي. د ولسوالیو اوسیدونکي وایي د تیر کال وچکالۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي او ډیری کسان یې کډې کولو ته هم اړ کړل. دوی وایي روانو اورښتونو په کاریزونو او برمو کې د اوبو کچه رالوړه کړې او بې ځایه سوي کسان بیرته خپلو سیمو ته کډې وړي. خلک د سږني اورښتونو کچه د تیرو څو کلونو په نسبت زیاته یادوي. زموږ په وطن کې سږ کال ډېر ښه باران شوی دی، ډېر ښه اورښتونه وشول چې په دې تقریبا 15-16 کاله کې داسې اورښتونه نه وشوي. انشاءالله خلک ډېر خوشحاله دي، ډېر وطن آباد شوی دی. که د خدای رضا او امکان دې ولري چې هغه د کډه سوي خلک د ولسوالۍ څخه وتلي دي بیرته خپلو مځکو خپلو سیمو ته راشي، ولې په دې خاطر چې اورښتونه ډېر وشوله وطن آباد شو انشاءالله. دا وشي باران شوی دی په ارغسان کې 4 کاریزه چک ډیمونه ورته جوړ شو، هغه اوبه درلودې د هغو څخه په 10 کیلومتره خلکو راوړلې، هغه چک ډیم یې ورسره جوړ شوی، هغه نه دي وچ شوي. نور په ارغسان کې د اوبو کچه وچه شوه، وشي دي اوس شکر دی ګرده خوشحاله دي چې هر څه مهاجر کړلي وه هغه بیرته خپل ځایو ته راغله چې نن څلورمه د کډې را روان دي. دا قدر خو په ارغسان کې اوس اباتي شوه. د کرنې مسؤلین د کندهار میوند، خاکریز او ارغسان هغه ولسوالۍ یادوي چې تیر کال وچکالۍ زیاتې ځپلي، خو زیاتوي سږ کال د همدې ولسوالیو پر شاوخوا تر بل هر ځای ډېر اورښتونه سوي دي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدي د روانو اورښتونو کچه 119 میلۍ یادوي چې د تیر کال د اورښتونو په نسبت 2 برابره ده. د خبره دغه ولایت د آباد کال لپاره د 150 میلۍ څخه تر 200 میلۍ اورښت ته اړتیا ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې هم تمه ده چې اورښتونه به دوام ولري. خوشبختانه باید ووایم چې سږکال نه یوازې په جنوبي غرب حوزه کې او خصوصا په قندهار کې په ټول افغانستان کې ښه اورښتونه وشولو. زموږ د معلوماتو له مخې چې کوم سټیشنونه موږ لرو تقریبا تر اوسه پورې تر دې دمه 119 ملي متره باران شوی دی چې دا د تیر کال په نسبت 2 چنده باران دی او امید دی چې په راتلونکي 2 میاشتو کې نورو بارانونو اټکل هم شوی دی. زموږ ټوله اندازه وروسته چې ضرورت دی د قندهار دپاره او د یو سمسور او د آباد کال دپاره تقریبا 150 نه واخله 160 ملي متره باران که موږ او سر ډول معنی ولرو نو زموږ هغه کم د وچکالۍ خطر چې دی هغه به د منځه تللی وي. که څه هم د کرنې مسؤلین وایي د دهلې په بند کې 80 سلنه اوبه جمع سوي او د دې ترڅنګ روان اورښتونه د آباد کال ښه زیری ورکوي، خو زیاتوي د زیاتو برمو وهل د اوبو پر ذخیرو اغیز کړی او د مځکې د لاندې ذخیرو د اوبو د پوره کولو لپاره لا هم زیاتو اورښتونو ته اړتیا ده.